غواړي، ځکه پاکستان نه غواړي چې جنگ ته راشي. تاسو د پاکستان وضعیت ته وګورئ، غټي خبرې کوي خو ورخطا دي. بلاول ته تاسو وکتل چې بلاول حتی دا ویل چې افغانستان دې زموږ لپاره وساتت وکړي او هندوستان ته دې ووایي چې دا جنگ زموږ په خیر نه دی، دا زموږ په ضرر دی او موږ باید سره دغه نو د دغه موضوع انشاءالله وروسته به نور هم په تفصیلي خبرې کوو. وخت به ورکړم امید جان ته، هغه به خپل خبرې هم شروع کړي. وګورو چې زرمتی صاحب راغلی دی چې هغه هم راوچت کړم. بله، فاطمي صاحب په ګسټ کې یو ځل د زرمتی صاحب ریکویسټ هم وګوره، هغوی هم چمتو چې لایف ته راسي. دلته خو ما سره فعلا نشته دی. انشاءالله رابسي، زه به ورسره په تماس کې سم. ډېره زیاته مننه فاطمي صاحب له تاسو څخه، له ټول دوستانو څخه. وبښئ دغه کابل کې یو څه لار بنده وه، په ما ناوخته شولو، که نه زموږ واده د کابل په وخت باندې 9:30 بجې وه چې باید موږ لایف سي وو. ډېری دوستانو زموږ لپاره مسیجونه هم کړي، اوس ما ټیک ټاک چک کړو. له ټولو څخه بښنه غواړو چې یو څو دقیقې موږ ناوخته کړلو. د نن ورځې بحث هم زموږ اړوند موضوعاتو څه په سیمه او نړۍ کې پېښ شوي وو، او په تېره خپرونه کې مې یو یادونه کړې وه چې موږ په دې اونۍ کې د ځوانانو په فکر جوړونه هم بحث کوو چې ډېره یو مهمه موضوع وه، او اوس وخت کې ډېره ورته اړتیا لیدل کېږي چې باید په دې موضوع خبرې وسي او ځوانان هغه شکل ته چمتو سي چې د وطن ملي ګټې، خپلې ګټې او همدارنګه د راتلونکي ثبات لپاره تشکیلوي. نو بیا پرېکړه په دې وشوله چې تنها دا موضوع به هم نه ډېری نوې واقعې په تېرو 3 ورځو کې پېښې شوي دي. فاطمي صاحب لکه څنګه چې تاسو بحث پرې وکړلو، د پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې په تېرو 24 او 56 ساعتو ترمنځ به هند په پاکستان حمله کوي، ولهغسې ونه سول. تر دې دمه پورې جډ وینس د امریکا د ولسمشر مرستیال هم وویل چې هند باید داسې یو ځواب ورکړي چې سیمې ته هغه ونه غځېږي، نفوذ ونه کړي د هغې بحران. او همدارنګه بل یې دا وویل چې پاکستان باید په پاکستان کې د هند سره همکاري وکړي تر څو ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. ډېره جالبه خبره وه، فاطمي صاحب تاسو به هم اورېدلې وي. همدارنګه د ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات وو چې څلورم پړاو یې د څو ورځو لپاره وځنډېدلو، تمه وه چې په روم کې ایټالیا په پایتخت کې ترسره شي. دا یو شمېر نور ورته موضوعات به نن تر بحث لاندې رانیسو، دا چې نوبت به ور ورسېږي که نه، خو هڅه به وکړو چې په همدې موضوعاتو باندې راوڅرخو او معلومات د درنو دوستانو لپاره وړاندې کړو. فاطمي صاحب، ما په دغه موضوع باندې یو څه مخکې تحقیق وکړلو، مخکې 4 بجې د افغانستان په وخت باندې وې، کله چې زه لږ فرصت ومه یو څه تحقیق ما پرې وکړلو. په ډېرو رسنیو کې غبرګونونه د هند او پاکستان موضوع ته وو. څه ډول دا موضوع اوس مهال په کوم ځای کې قرار لري، ځکه د پاکستان نظامي چارواکي هم غبرګونونه کوي، هندي چارواکي هم ګوته په ماشه ناست دي. د هند لخوا یو خط د تیارو چې تیاري هغلته کولی شي د موقت وخت لپاره ناسته وکړي. د کشمیر ته نږدې یو خط نوی جوړ کړی ده، او همدارنګه پاکستاني چارواکو هم د سهار نه تر دې دمه پورې ډېری موضوعاتو ته اشارې کړي وو. ویلي وو چې که چېرته هند په پاکستان حمله کوي نو پاکستان به ورته غوڅ ځواب ورکوي. بل خوا د پاکستان د بهرني چارو وزارت وویل چې 150 هغه موټر چې د افغانستان څخه هند ته مواد لیږدول په واګه بندر کې ورته اجازه ورکړل شوې ده تر څو هند ته لاړ شي. او ورته مهال نن مولانا فضل الرحمن هم یو خبره کړې ده، ویلي چې اسلام آباد ونه توانېدلو د کابل څخه ډیپلوماتیکه برخه کې بریا ترلاسه کړي. او ورته نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې تفصیل به بحث پرې وکړو. باید د هند او پاکستان موضوع ته بیا هم راوګرځو، ځان ته بحث پرې وکړو، غواړم چې روښانه شي. اوس مهال په کوم موقف کې ده؟ څنګه ما په دې باندې لږ څه خبرې وکړلې، اضافه به همدا کوو چې ګورې د پاکستان په حساب دستوپاچه‌توب یعنې وارخطایي د ده نه معلومه کوي چې یو خوا نه خو ګواښ کوي، ځکه چې ګواښ که ونه کړي خو بلکل معنا د تسلیمۍ لري. خو د عین حال کې بل طرف ته موږ تاسو ګورو
چې افغانستان ته وایي که ته هندوستان ته وایي چې جنګ دی چا په خیر نه دی. بل هغه کار چې دوی په وزرو زارۍ سره نه کو چې د افغانستان ترانزیت لاره د هندوستان ته خلاصه کړه، خپله دروازه خلاصه کړه، 150 ټرکونه د دې نه واخلي هندوستان ته، او د هندوستان ته دی وښودل یعنې ته افغانستان ته لاره غواړې، جنګ را سره مه کوه، دا لاره زه درته خلاصوم. دا په خپله د پاکستان ضعف ښیي او دا کوي. خو د هندوستان مشکل اوس فعلا دلته دی چې هندوستان د پاکستان نه یره کې نه دی. هندوستان کاملا آمادګي لري چې په پاکستان حمله وکړي. د هندوستان یره د چین نه ده او هغې دا یره ده چې که زه فرضاً په پاکستان راځم چینایان به په ما باندې د شاخوا نه دغه وکړي او نورې ساحې به رانه ونیسي. همدغه خبره دوی د امریکایانو سره شریکه کړې وه. هغې ورته دا ویلي چې درسته ده چې د دې موضوع حل نه شوی، په دې وخت کې دا حمله ستا په ګټه نه ده کېدای شي، ځکه چې چینایان په دې پوهېږي چې که هندوستان دا جنګ بایلي معنی دا ده چې امریکا دا جنګ بایلي، ځکه که دا جنګ هندوستان ګټي او پاکستان ته اضافه کېږي معنی دا ده چې چینایان دا جنګ بایلي او د دې دا ون بیلټ روډ او دا په پاکستان کې چې دی دا ته اضافه کېږي. نو د ده لپاره دا لوبه د دواړو لپاره د هغې تر شا په امریکا ده او د ده تر شا چې د چینایان دي. په ظاهره خو امریکایان فعلا ځان نیوټرل نیولی او د پاکستان سره هم دي، خو په عملي توګه په دغې توګه دا د هندوستان سره دي او هندوستان سره به دوی په آخر کې هم که جنګ ونښلي او ګرم شي نو امریکایان به د هندوستان سره ودرېږي. ځکه که تاسو د جي ډي وینس خبرې دا دغه کوي ښکاره کوي چې هغوی اشاره هندوستان ته ورکړې ده که وهي یې ویې وهه خو اتومي جنګ ته یې مه وړه، یعنې دا رقم یو ضرب ورته ورکړه. او د دوی دا چې فرضاً تاسو ویلې هلته د تیارو لپاره دغه کړی دی، د آمادګي د هندوستان یعنې شته دی. د اسلحې د لحاظ نه که تاسو وګورئ هندوستان د پاکستان نه د هر لحاظ نه برتري لري، د مقدار د اسلحې نه، تعداد د تیارو نه، د همداسې د عسکرو نه، هر څه نه. خو یو ضعف د هندوستان دا دی چې د هغې 200 عسکر صرف په کشمیر کې دي. که دا د کشمیر نه وباسي کشمیر کې ورته حالت خرابېږي، که دا د چین خواته لیږي پاکستان پې ورننوځي، که دا پاکستان باندې راځي هلته چین ورنه خاوره نیسي. نو د ده لپاره کېدای شي دوی امریکایان کوم ستراتیژي وګوري یا امریکایان داسې کوم لوبه وکړي چې داسې یو ځای نقطه کې چینایان مصروف کړي چې چینایان مخه اخواته شي، دلته هندوستان ته ووایي چې ته پې ورځه. خو د فعلي موقع لپاره فکر کوم چې هندوستان حمله وکړي په آینده څو ورځو کې، خو هغه به ډېره قوي نه وي، صرف دومره به وي چې هغه موږ په پاکستان حمله وکړه، پاکستان موږ ته څه ونه شو ویلی او موږ پاکستان ووهه او خپل د هغه 15-16 کسانو بدل هم واخیسته. په دې رقم سره به دوی یو دا کوي، یعنې دوی ورته عاجل یو عملیات سرجیکل سټرایک چې وایي په دغه رقم یو عملیات به کېږي. خو د دې فعلا نه پوهېږي چې هندوستان به په کوم خوا نه راځي. آیا د بلوچستان خوا نه به راځي، دا به د سند خوا نه راځي یا د کشمیر، او یا کېدای شي دریو خواو کې یو واقع وشي چې پاکستان ورخطا شي. نو پاکستان ورخطا په دم دی چې اقتصادي وضع ډېر خراب دی، د ده هغه وسه نه رسېږي چې دا جنګ کده کړي، خو د ځان خو کم نه راولي ځکه وایي چې دا اتومي قدرت یې ما خبرې غټې کوي. مګر په عین حال کې که تاسو وګورئ وزیر خارجه کوریا ته زنګ وهه، جاپان ته یې زنګ وهلی، امریکې ته یې زنګ وهلی دی، ترکیې ته یې زنګ وهلی، ایران ته یې زنګ وهلی، ټولو دنیا سره یې زنګونه وهلي چې د هندوستان مخه ونیسئ. نو یو نفر چې د افغانستان د مملکت نه هم دا دغه کوي چې تاسو هندوستان ته ووایئ، یعنې اوس پاکستان په دې پوه دی چې د هندوستان د افغانستان خبر مني که نه، دا خبرې ژوند کې نه کوله بلاول چې تاسو هندوستان سره خبرې وکړئ دا جنګ زموږ او د دوی په ګټه نه دی، دواړو ته تباهي ده. نو که جنګ تباهي وه نو خو ولې تا دا ترهګري کارونه کوې؟ ترهګري کار کوي بیا ورخطایي. دوی خو د ده دپاره کړی چې افغانستان پکې بدنام کړي، خو هغه الحمدلله دنیا مو نه منه، هندوستان هم ونه منه او هندوستان ورته ویل چې کافي ثبوتونه در باندې دا تا کړی دی او پرېږدم دی نه. او مخکې معذرت غواړم، مخکې زما ټکي دې ته زه راغلی وم د بیک ډور چینل رابطې دا د نیشنل دغه سوپر دغې اډوایزر په سطح باندې همیش. نو پاکستان ورته خپل نیشنل اډوایزر چې دی بدل یې کړ. تاسو معلومه ده چې رئیس ISI رئیس نیشنل سیکیورټي هم کړ چې هغه ضرورت نشي چې ملکي نظام ته لاړ شي وکیني او مشوره وکړي، خپله اردو به تصمیم نیسي، خپله مشوره به خپل منځ کې کوي، خپله به هندوستان سره کینی. په لحاظ دولت خپل چې دی حکومت چې دی دا یې سایډلاین کړی دی، د ثانیې نه یې ویسته
دا د عاصم ملک چې رئیس آیسای هم دی اوس د نېشنل سکیورټي اډوایزر هم که نو دا یې د لوبه ده